له جامعه اسلامیه امداد العلوم له ټکو خوست مدرسې څخه یو سلاویا کسان چې له جملې سلطنه علماء کرام او نوري د قران عظیم شان او تجوید په برخو کې زده کړې تر سره کړې وي د دستار فضیلت پګړی ورپسې شوي یاد جلسې ته له کابل څخه راغلي عالم شیخ عبدالحمید حماسي اسلام او هیواد ته خدمت کړل د ټولو مسولیت وباله ښاغلي حماسي رښتینی علما هغه کسان وبلل چې په حقيقي ډول د اسلام مبارک دین د هرې زمانه مطابق خلکو ته ورسوي ښاغلي حماسي انسانانو ته د خدای پاک له لوري د ورکړیو نعمتونو څخه نه استفاده کول ناروا وبلل او زیاتول یې افغانستان د زیاتو نعمتونو څخه یو ډک هیواد دی چې باید وپیژندل شي او د اسلام او هیواد پرمختګ کې ترې ګټه پورته شي. ایمان د علماو دغه مسؤلیت څومره لوړ ده څومره لوی ده. علماو باید مونږ منحصر پاتې نشو که ټولنه پرمختګ کوي که اسلامي نظام اسلامي امارت په پښو درېږي دوام و بقا کوي هلته دوام و بقا کولی شي چې ملت غني شي اقتصاد پیدا کړي. د یادې مدرسې مسؤلین وویل د اسلامي امارت پر راتګ سره مدارسو ته د حکومتي مسؤلینو ځانګړې توجه شوي او خوښ دي چې د دیني علومو ترڅنګ پکې د عصري علومو زده کړې هم ورکول کیږي او باید توجه ورته لا زیاته شي. مسلمانه ټولنه لکه څنګه چې عصري علومو ته ضرورت لري موږ باید یو انجینر ولرو موږ باید په خپله ټولنه کې ډاکټر ولرو او دغه مسلمانه ټولنه علماو ته هم ضرورت لري. له اسلامي امارت نه هم زموږ غوښتنه دا ده چې لکه څنګه چې د مکاتبو د پوهنتونونو حمایه کیږي د دینی مدارسو حمایه هم ضروری ده. دغه دینی جامعې باید پرمختګ وکړي عصري وسایلو باندې سنبال شي او حتی کې دغه علما او حفاظ کرام له دوی سره د اسلامي امارت د مشرانو خپلې تجربې علمي خبرې هغه له دوی سره شریکې شي. فارغ شوي دینی علماء کرام او حافظان خوښ ول چې په یاده مدرسه کې ورته د دینی علومو ترڅنګ د عصري علومو زده کړې هم ورکول شوي او له همدې زده کړو نه په استفادې به د اسلام او هیواد ته خدمت کوي. چې مالدار دي تجاران دي او سدي غواړي چې د خپل سرمایه او خپل بودیجه په داسې ځایو کې مصرف کړي چې په هغه باندې د الله رضا او د قیام د دین ور باندې راسي چې موږ به ان شاء الله د رسول اقدس صلی الله علیه وسلم او د اصحاب اهل الصفه په شانته چې دوه عمل به اس کله موږ نه پریږدو. یو دا چې د علم میدان ده او بل دا چې جهاد ده د موږ شعار ده. او الحمدلله زما د قران کریم په تجوید سره لوستل او ویل یو لوی ارمان او لوی هدف ونن دی. الله جل جلاله څخه ډیر خوشاله یم او دی الله جل جلاله شکر ادا کوم چې زه الله جل جلاله خپل ارمانونو ته ورسولم. یوازې دا نه چې خالي دیني علم کیږي بلکې عصري علم هم په مدرسو کې شته ده لکه د کمپیوټر زده کړه سو انګلیسي ژبه سو داسې نور په مختلفو ژبو باندې الحمدلله په دې خصوصا جامعه امداد العلوم لټکو مدرسه کې دا درسي چارې ما په خپل لیدلې دي او خپل استاد د یادولو ده چې جامعه اسلامیه امداد العلوم له ټکو خوست مدرسې مسؤلینو په وینا په دغه مدرسه کې تر 1200 کسان په زده کړو بوخت دي او له 3000 څخه پورته کسان هیواد ته د خدمت په موخه وړاندې کړي چې اوس مهال د هیواد په بیلابیلو ځایونو کې د هیوادوالو په خدمت کې بوخت دي.